سلامونه. نن در سره مولانا ادریس صاحب والا یو وړوکی باندې کلیپ شریکوم، کوم چې مولانا صاحب مسافرو په باره کې څو خبرې کړي دي، خو ډېرې ضروري خبرې کړي. اکثر موږ کس یو چې داسې خلک دي چې هغه لوړ شي بار ملک ته، وسط ایشیا عربو ملکونو ته، همداسې مغربي ملکونو ته، نو هغو ځای کې هغو بیا ورک وي 4-5 کاله، هغو بیا کور غم هغو سره نه وي، خپل ښځې بچیو غم هغو سره نه وي. نو دا خبرې مولانا صاحب کړي دي، دا تاسو واورئ د کلیپ کې. دې نه بعد بیا خپلې خبرې کوو. مسافر تم زویم بعضې مسافرونه لاړ شي د کور نه باري او په بار ملک کې 4 او 5 کاله پراته او ښځې دلته کې یوازې پرته دا هم ظلم دی، دا زیاتې دي، بالکل زیاتې دي. زما دا بیان مسافر اوري یره وایي څوک پیسې ګټي خو ښځه دې بیله، د ښځې اړه دې بیله، ماشومان دې بیله، دلته چولې خرڅوه، دلته لږې وګټه، ژوند ښکلی تېر کړه. ابه څه ژوند دي چې ته د کور نه بار زه بالکل مزدوري ښه ده. ډېر غریبانان په بار ملکونو کې پراته دي، ډېر په سختۍ قسم په خدای پیسې ګټي. ما ولیدل اوس هم چې د دې خلیجي ملک په دې سفر باندې لاړم، ما ولیدل ډېر په تکلیف غریبانان پیسې ګټي، قسم په خدای ډېر په تکلیف. زما له ډېر زیات مسافر خفه کېږي. کوم مسافر چې په بار ملکونو کې پراته دي او پیسې ګټي، ښځو نه بار څوک یو میاشت ژوند نشي تېرولی. دا غریبانان کال او 2 کاله بار پراته دي. چا باندې د ویزو قرضونه دي ویسو، په چا باندې د کور قرضونه دي ویسو. یو بچی نه بار پاتې کېدل چې بچی د ته بابا وایي، دا څومره د خپلې د مینې خبره ده. دې د بچي د بابا لفظ نه بار او چې هلته یې ګټي نو دلته یې بیا وارثان مزې کوي، د بیا ظلمونه دوی کوي. نو مسافر دې د کور نه زیات وخت نه تېروي، ښځې سره دې مشوره وکړي، ښځې سره دې سله وکړي څونه وخت تېر کړم. نو چې ښځه ورته ووایي چې دومره وخت تېر کړه او پې خوشحاله یې ښځه ورسره، هغه وخت دې تېروي، زیات وخت نه تېروي. د ښځې حق در باندې د بچو حق دی، د بچو تربیت پکار ده. مولانا صاحب والا بیان تاسو واورئ، ډېرې ضروري خبرې وکړې. نو دا ډېره ویډیو مخکې شیر کوم، مسافر وروڼو ته یې ورسوه، کوم چې ورک وي په کلونو کلونو. نو تاسو ته پکار دي چې دا ویډیو هغو سره مخکې شیر کړو چې هغه ټول مسافرو ته ورسېږي. او مسافرو ته دا زه ریکویسټ کوم چې زر تر زره خپلو کورونو ته رسو، خپل بچیو سره خبرې کو. دا خو ځینې مسافر خو داسې وي چې هغه بالکل بس پیسو ته یې خبر څه ځان وقف کړي، بس پیسې ګټي او کور غم نه کوي. نو داسې بالکل نه دی پکار. او دا ویډیو مخکې شیر کو، لایک کو، سبسکرایب کو چینل. لینک به در کوم درته، دې لینک باندې ضرور کلیک کوو، چینل سبسکرایب کو، پیج فالو او مخکې شیر کو. ډېره مننه. الله پامان.